سلامونه دوستانو. په الماني ژبه باندې دوه جملې زده کوو. دوستانو اول موږ سره یو اصطلاح ده یا یو لفظ ده چې هغه ته وایي وان، یعنی کله. کله ته په الماني ژبه کې موږ وایو وان. کله هم چې تاسو له شاته پوښتنه کوئ، یعنی کله ته راځې، ته کله واده کوې یا کله ته کار ته ځې، نو تاسو همیشه وان استفاده کوئ. نو راځئ چې مثالونه پکې جوړ کړو. وایي کله واده کوې، یعنی ستا واده به کله وي یا کله واده کوې. دا جمله په الماني ژبه داسې وایي: Wann heiratet ihr? Wann heiratet ihr? Wann heiratet ihr؟ یعنی کله واده کوې. بله جمله جوړوو چې ته کله راځې، ته کله راځې. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایي: Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du؟ یعنی ته کله راځې. دوستانو که غواړئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ، دا فرصت له لاسه مه ورکوئ. همدغه ټیک ټاک اکاونټ سره فالو کړئ او زما یوټیوب هم ده. په یوټیوب کې ټولې ویډیوګانې دي، مختلف معلومات دي. په یوټیوب نوم د ناصح احمدزی، لاندې مې نوم لیکلی ده د یوټیوب نوم.